الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. شپږم سپاره ده سورة النساء او 153 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې دی يهوديانو دوی اغوی چې دی فرق راوستو په من د الله کې او په من د الله د پیغمبرانو کې. دوی ویل چې موږ په بعضو باندې ایمان لرو په بعضو باندې کفر کوو او دا يهود غواړي چې دوی ونیسي په من د ایمان او د کفر کې لار. نو دا په حق باندې یقیني طور باندې کافران دي. الله وای د کافرانو لپاره موږ سپکونکي عذاب دا تیار کړی دی. اوس دلته په دې آیاتونو کې هم زجر دی یهودو ته. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. محمد بن کعب قرظی رحمه الله، امام سدی رحمه الله او قتاده رحمه الله یهود رال او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه وای مونږ په پتا باندې ال ایمان راوړو چې ته مونږ ته دا قران یو کتاب په یو ځل باندې نازل کی. دا قران خو پتا باندې نازل کی نجمن لګ لګ آیات سورت عرب مونږ پتا باندې ایمان راوړو چې ته مونږ ته دا کتاب په یو ځل باندې را نازل کی. نو دا سوال هم ډېر عجیبه غوندې کوي چې ته را نازل کی، حالانکه قرآن نازلی الله او دوی نبی علیه السلام ته وایي چې ته را باندې دا را نازل کی. نو الله جل شانه نبی علیه السلام ته فرمایل وای دوی د موسی علیه السلام نم د دې نه ډېر زیات غټ تپوسونه کړي. يسألك أهل الكتاب تپوس که استانه اهل کتاب ان تنزل عليهم دا چې تنازل کی په دوی باندې کتابا یو کتاب من السماء د اسماننا یعنی په یو ځل باندې. فقد سألوا موسى پتاخر سره دوی سوالونه کړي د موسی علیه السلام نه اکبر من ذلك د دې نه ډېر زیات غټ. فقالوا پس دوی ویلو ارنا الله جهرا وخیا مونږ ته الله په ډاګه باندې. موسی علیه السلام بن اسرائیل ته تورات راوړو او دا الله احکامات ورته بیان کړل. نو دی بن اسرائیل ویل وای دا خو ګران دي، په دې باندې موږ عمل نشو کولی، یا خو راته دا احکام بدل کړه او یا دا به الله کتاب یو کو د الله کتاب بنئ. نو بهر حال موسی علیه السلام د ځان سره او یا کسان د قوم مشران دا واغستل او کوهی تور ته لاړ او الله ته سوال وکړ دا زما قوم دی چې دا احکام ګران دي. نو الله جل شانه د دوی سره خبرې وکړي وای بس دا تورات دا زما کتاب دی، دا زما احکام دي، دا ومنئ. نو دوی شور جوړ کوی دا به الله یو کو دا پرشته کو دا بسوکی. هغه وخت پورې مونږه دا خبره نه مونږ تر څو پورې چې مونږ الله په
سترګو باندې لیدل نه دا ګستاخی وکړه. نو بچ دا خبره وکړه بدی باندې یو تندر رالی او دوی ټول مړ شو. موسی علیه السلام دعا وکړه الله کو دا تا وجلې مخکې به وجلې. اوس بقوم وای چې موسی علیه السلام دا د مرګ لپاره بوتلی. نو الله د موسی علیه السلام په دعا باندې دوباره دا را ژوندي کړل. نو الله نبی علیه السلام ته وایي کوستانه دا تپوس کوي نو د موسی علیه السلام نه د دینم ډېر زیات غټ تپوسونه کړي. نو فقالو دی ویل ارنا الله وخیا مونږ ته الله جاهتن په ښکاره باندې په ډاګه باندې فاخذتهم الصاعقه پس ونیول دوی لره تندر بظلمهم په سبب د بې انصافۍ د دوی باندې. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. کله چې موسی علیه السلام ځان سره بن اسرائیل روان کړل مخ ته بهر قلزم را لې شاطر فرعون لخر دی. الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایل وای دا دریاب په دې همسا سره اوه. نو چې کله دریاب اوه بن اسرائیل 12 ډلې دوی ته لارې میلاو شو 12 چې کله دوی پورې وتل نو موسی علیه السلام نبی دوی مطالبه کړ اوس موږ له یو دستور او قانون پکار دی. موسی علیه السلام ورته فرمایل تاسو دلته کېنه یو زبا لاړ شم کوهی تور ته چې تاسو لا دستور او قانون او کتاب د الله راوړم دغه مطابق به عمل کوئ. موسی علیه السلام لاړ کوهی تور ته. الله جل شانه ورته فرمایل 10 ورځې چې 10 شوجي ونیسه دیو سره 10 ورځې نورم چې دغه سیوا کړلې. دلته موسی علیه السلام په قوم کې یو منافق سامره دغه موسی نوم. نو دی بن اسرائیل اصل کې د فرعونانو نه سونا عاریتن سوالین راغستلی و. لکه نن سبا چې دا زنانم اکثر چې خپل جوړه نه یو واده لذي نو د خلکو نه سوالن دا کپړې مپړې چې شي دا راخلي. نو دی بن اسرائیل د قشاندا سوالین راغستلی به خو فرعونان الله غرق کړ. نو سامری ورته ویل ګوره دا سونه استعمال د تاسو د لپاره جایز نه دی. نو وسوکو نو سامری څخه کوم سونه واغه گزار کړل او د ورته بلکې د قوم چې کوم سونه واغه گزار کړل یو څه کې جوړ. نو چې کړه الله جل شانه د فرعون د غر کېدو لپاره جبرئیل علیه السلام راولېګو نو چې هغه به د هغه په کوم اسمانه سور واغه به کوم قدم اغستو هغه بشین کېدو. نو سامری د هغه نه خاور راواغستله او د دې څخه په خله کې واچول نو بیا ودی د आवाज غوندې کیکاو. ګورو موسی علیه السلام کوی تور ته لري او استاسو خو دې دار نعوذ بالله یعنی الته بحر قلزم کې 12 لارې ورته میلاو شيخي ولي پر اونیان غرق شلو بین د څخه عبادت کو عجیب غوندې کې خلکو. نو الته د څخه عبادت کې دا شروع کړ. نو چې موسی علیه السلام را لې نو هغه خپل ورور هارون علیه السلام هغه د دې ګوري نه ودی سر نو دا قوم ولې نه منې کو. هغه ورته وی قریب چې دوی زکه قتل کړي وي ځکه دوی خو د څخه په محبت کې او دغه په عبادت کې ډیر زیات مشغول وو. ثم اتخذوا العجل دیونی سخیلنا په خدای سره من بعد ما جاءتهم البينات ورست د اغه نچرال دوی ته واضح دلایل. نفعفونا عن ذلك پس مونږ معافي وکړه عن ذلك د دینا واتینا موسی مونږ ورکو موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا اغه دلیل ښکارا سلطانا مبینا تورات یا معجزات د موسی علیه السلام یا د موسی علیه السلام رعب او جلال. او ورفعنا فوقهم الطور او من پورته کو د دوی د پاسه غر د طور بمیثاقهم دوی دا تورات موږ نه منو د احکامات ګران دي. الله ته دا غوښت کوئی منه کنه منه نو دوی ورته داسې برکتل وای منو خو چې کله ته غر لري کو نو دی ویل نه منو. نو الله ورفعنا موږ پورته کو فوقهم الطور د دې پاسه غر د طور بمیثاقهم په سبب د وعده د دې باندې چې هغه عمل په تورات باندې وقلنا لهم او موږ ویل دوی ته ادخلوا الباب تاسو داخل شئ دروازې ته. دا بن اسرائیل بیا
کله د بحر قلزم نه پورې وتل موسی علیه السلام دې ته وفرمایل چې الله حکم کړی ستاسو اصل علاقه دا فلسطین او دا شام دی دا چې دا فلسطین دا آزاد کړي بیت المقدس وغیره دا ځایونه دي وای دا تاسو آزاد کړي نو چې دوی کله هلته لس کسان موسی علیه السلام ولېږل وای تاسو د هغې معاینه وکړئ نو چې کله هغه لس کسان لاړ نو هغه جبابره دومره مضبوط قوم چې یو کس دغه لس وانه ګرفتار کړل نو بادشاه مخې ته بوتلل بادشاه مشوره د قوم نه واغسته څه ورسره وکړو نو خلکو مشوره ورکړه دا پرېږده چې د قوم په مخ کې زمونږ هغه قوت او طاقت دا بیان کړي نو بیا به زمونږ سره جنګ نه کوي نو چې دوی لاړ نو موسی علیه السلام ته هغه ډېر زیات طاقتور خلک موسی علیه السلام قوم ته تاسو دا خبره مه کوئ بس الله تاسو ته فتح درکوي چې څنګه هلته جهاد دپاره تاسو لاړ شي نو دوه کسان داسې چې هغوی د موسی علیه السلام خبره ومنله او قوم ته خبره ونه کړله باقي اتو کسانو دا خبره بیان کړله نو موسی علیه السلام ته فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون تم لاړ شئ او ستا رب دې لاړ شي تاسو جنګ وکړئ موږ به دلته ناست نو بس دوی په وادي تیه کې الله چې دی دا 40 کاله دا قید کړل دیم پې الله نعمتونه راوړ سپینه ورځ دا به راتله په دې بني اسرائیلو باندې دا سوری شو من او سلوا دا به نازلېدل دا دوی خوراکو موسی علیه السلام یوه ګټه په همسا سره ووهله 12 چینې د هغې نه راروانې شوې دا د دې چې دی هغه څښاک د هغې نه وروسته دوی ته حکم وشو وایي تاسو چې د دروازې ته داخلېږئ نو په سجدې په حالت کې نو وقلنا لهم او موږ دې ته ویل ادخلوا الباب تاسو داخل شئ دروازې ته سجده کوونکي مراد د دې نه عاجزي ده او داسې ښکته کېدل یا بعض مفسرین وایي حقي سجده ده وقلنا لهم او موږ وویل دوی ته لا تعدوا فی السبت تاسو زیاتې مه کوئ په ښکار د میانو د ورځې د خیالي کې دوی منع کړلی شوي چې تاسو به د هفتې په ورځ باندې دا عظیم ورځ ده د عبادت ورځ ده لکه څنګه چې د جمعې دا ورځ زموږ دپاره د عبادت ورځ ده تاسو به ښکار چې دی په دې کې نه کوئ لکه زموږ دپاره ټیم کم چې د جمعې اذان وشي نو بیا د هغې نه وروسته اغوستل خرڅول وغیره دا بیع دا مکروهه ده دا نه ده پکار خو زموږ دپاره دغه ګنټه یوه نیمه ګنټه دا ټیم دی دوی دپاره به دا غونډه ورځ دا چې دغه وخت کار بل تاسو نه کوئ په دې کې نو بهرحال دوی چې هغه د میانو ښکار کو نو بیا ته الله خنزیران او شادوګان چې دغه جوړ کړل نو اخذنا منهم او موږ واغستل د دوی میثاقا غلیظا مضبوطه وعده چې عمل به کوئ څو په تورات باندې نو بیا دې د وعده ماته کړل وروسته آیاتونو کې بیا دغه ذکر دی یسألک اهل الکتاب مطالبه کوي ستانه اهل کتاب تنزل علیهم دا چې تنازل کې په دې باندې کتابا یو کتاب من السماء د اسمان نه فقد سألوا پتا کې سره دوی سوالونه کړیو موسی د موسی علیه السلام نه اکبر من ذالک د دین غټ فقالوا پس دوی ول ارنا الله وخيمت الله جارتن پډاګ باندې فاخذتهم الصاعقه پسونی ولذي لرا تندر بظلمهم په سبب د بے انصافۍ د دوی باندې ثم اتخذوا العجل بديون استلرا په خدای سره من بعد ما جاءتهم البينات ورست د اغنا چې راغلی دي تا واضحه دلایل فعفونا پس مونږه معافي وکړه عن ذلك د دینا وآتینا موسی مونږ ورکو موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا دلیل ښکارا ورفعنا مونږ پورته فوقهم الطور د دوی د پاسه غرد تور بمیثاقهم په سبب دغه وادي د دوی باندې وقلنا لهم او مونږ ویل دوی ته ادخلوا الباب تاسو داخل شئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي وقلنا لهم او مونږ ویل دوی ته لا تعدوا تاسو زیاتې مه کوئ فی السبت په ښکار د میانو د ورځې د خیالي کې واخذنا منهم او مونږ واغستا د دوی نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه یسألک اهل الکتاب مطالبه کوي ستانه اهل کتاب ان تنزل علیهم دا چې تنازل کی په دوی باندې کتابا یو کتاب من السماء د اسمان نه
فقد سألوا موسى فتاقی سنا دی سوالونه کړیو د موسی علیه السلام نا اکبر من ذلک د دین ډیر زیات غټ فقالوا پس دوی ویلو ارنا الله وخيم تعالی جهرتن پخکار باندې پډاګ باندې فاخذتهم الصاعقه پسونی ولدوی لرات تندر بظلمهم په سبب د بین صاپې د دوی باندې ثم اتخذوا العجل بیا دوی ونسخل را په خدای سره من بعد ما جاءتهم البينات رست دا غنا چې راغلی دوی ته واضح دلائل فعفونا پس مونږه معافي وکړه عن ذالک د دینه وآتینا موسی امونږه ورکړو موسی علیہ السلام ته سلطان مبینا دلیل ښکارا ورفعنا امونږه فرتکو فوقهم الطور د دوی د پاسه غرد تور بمیثاقهم په سبب د وعدې د دوی باندې وقلنا لهم امونږه ویل دوی ته ادخلوا الباب تاسو داخل شي دروازې ته سجدا سجده کوونکی وقلنا لهم او منگا اویل دیتا لا تعدو تاسو زیاده مکوی اس سبت پخکار دمیانو دورزی د خیالی کی واخذنا منهم او منگا واغست دوینا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله سمل سمور پریوانی فرفر دا عمل کولت توفیق رک دا درس خپل دربار علی کی قبول او منظور کی دنیا او آخرت خوشالیان را لرک الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کی خپل رحم کرم فضل الله باندې وکي د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کی زموږ بیماران دی الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی الله څومره پریشان حال دی الله د پریشانیاں ختم کی الله څومره قرضدار دي دغه قرضونو خپل خزانه غوونه چې بندوبست وکي الله د چا کاروبار نه الله د حلال رزق د پاره الله وي ته آسان کاروبارونه چې غور کی الله خپل رحم کرم فضل په موږ باندې وکي مرګ وخت موږ ټول مسلمانان تر چې کلمه لا اله الا الله